خوستیانو د ټولګټو چارو ریاست تازه فعالیتونه وستایل او دا یې د ولس او حکومت په ګټه وبلل. د خوست ټولګټو چارو ریاست د 9.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د مټچیني پل تخریب شوي ځایونه د فرش ترمیمات او استنادي دیوالونه جوړ کړل. د مټچیني دغه پل چې کال وړاندې ځینې برخې د سیلابونو له امله تخریب شوي وي، د ټولګټو چارو ریاست له لوري زیانمن ځایونه بیرته رغول شوي. د خوست اوسیدونکي په وخت سره د تخریب شوو پلونو رغول ډیر اړین بولي او زیاتوي چې د بیا رغونې په کارونو سره د زیاتو تخریباتو مخه نیول کېدای شي. د دوی په خبره که چیرې دغه رغول شوې چاره پر وخت نه وای شوې، د خوست یو شمېر ولسوالیو ترڅنګ به د نورو ولایتونو اوسیدونکو لپاره هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې وای. ډېره فایده یې وکړه دغه دپاره که نه چې دغه فال جوړ شو کړنګ شوی وه خو بیا ډېر تاوان کوي اوس چې مخکې نه جوړ کړه که نه ډېره فایده یې وکړه د خلکو دپاره د وطن دپاره بیخي ګټوره خبره ده. خو هغه چې په کم پیسې جوړ شو کم مصارف یې سپه راغله که نه چې ړنګ شوی وه خو ډېر زیات مصارف یې راتلل. مسؤلو ادارونه ډېره منله چې دا پل یې جوړ کړو، مقصد دا ډېر خراب و نو خلکو ته مزاحمت و نو اوس خلک ډېر ښه سو. مقصد د خوست میشتو لپاره دا ډېر یو ښه کار وسو. دا پلونه نه وای که نه ورغله دا مملي به دا ساخت وي که نه دا خوړو کې به خلک تلل به سور به وو. بس دا پلونه د اساسات جوړ شوي دي، چا کور کړی وي الله دې اجر نه ورکړي. خوست کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلینو بیا له موج نیوز سره په خبرو کې وویل دوی په دغه ولایت کې 19.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د 3 لویو پلونو رغنیزې چارې ترسره کړي دي او په خبره یې 9 میلیونه افغانۍ د مټچیني پل په تخریب شوو ځایونو چې یو شمېر نورې برخې هم پکې شاملې وي مصرف کړي دي. ټولو پله کې موږ په تېر کال د سیلابونو په وخت کې چې تخریب شوی و زیانمن شوی و کور کړی دی، همدا شان مخکې مې یادونه وکړه د خوست پکتیا عمومي سړک د دوام د په سیمه کې مو د سړک استنادي دیوال کې کور کړی دی. همدا شان مخکې یادونه وکړه د مټاچینې پر شا کې مو کار کړی دی، د ګلزاره کا پله کې مو کار کړی دی او همدا شان مو د پرمبوخ پل کې کار کړی دی. دا تقریبا موږ 3 پروژې لرلې، په دې ټولو کې موږ 19.5 میلیونه بودیجه مصرف کړې ده. د خوست ټولګټو چارو ریاست په دغه ولایت کې 950 پلچکونه، 22 لوی پلونه، 19,980 متره استنادي دیوالونه، 614 کیلومتره سړکونه او یو شمېر نور رغنیز کارونه ترسره کړي دي.